قرآن کې چیرې نشته دی چې جمهوریت کفر دی. ځه تا اول دا کنځلې تا ولې وکړلې؟ تا احمق سره به څوک هغه وکړي بحث وکړي، ته خو راغلې کنځلې دې وکړلې، نو تا ته به اوس زه څه ووایم؟ اوس که تا نه ووایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم. اول نمبر خو به زه دا ووایم ټولو ته چې څومره د لایف ګوري او څومره لیدونکي واوري زما خبره. اول نمبر دا ناره وغو چې اسلامي امارات زنده باد او مبین پرنده باد. ما غوښتل چې زه مبین سره یو څو خبرې وکم. مبینه یو په افغانستان کې دستانه ان شاء الله تعالی دا اسلامي بیرغ به مونږ په ټوله دنیا لګو. دا اسلامي بیرغ به مونږ یو ملکو ته وړو چې کوم د اسلامي اماراتونو په شا درومي. مونږ وایو چې یو په افغانستان نه هغه د موضوع مطابق دغه د نظام هغه د که څه سوال پوښتنه دې وي نو قدرمن صاحب هغه ډېر دي، ملګري ډېر دي، که پوښتنه وکړي لاند قاري صاحب نه محترمه دا قطع شو شاهین صاحب. مبین صاحب بیا به راشه انټرنټ به هغې راځي. وطن وروره مخکې م ته راغلی مایک دې بند مهرباني وکړه، مایک دې خلاص کړه. وطن مایک خلاص کړه که نه وروره، دلته بیا موږ بار بار تا ته چغې وهو خو بیا. مبین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ وروره. قاري صاحب ته تا ته شاهین وردک صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوو. موږ خو بېګام درغلو، بل بېګام درغلو، خو تاسو موږ نه اوچتوئ. اوس خو مو اوچت کړلې وروره، مهرباني وکړه سوال ته دې راشه. سوال خو دا د موضوع خو ډېره ښه موضوع راوړې ده شاهین صاحب، خو دا خلک خو نه پوهېږي، دا خو جاهلانه دي، دا خو کفار غلامان دي، دوی خو هېڅکله د اسلام طرفداره نه دي او نه اسلام غواړي. دوی کفري نظام غواړي، دوی اسلام ته هېڅکله ژمن نه دي. او بس قاري صاحب نه مې دا غوښتنه ده که نه چې دوی ته اپه وکړي که نه، دوی خو د اپې لایق نه لري. هغه خو یې مخکې هغه ورور هغه وکړه وروره، نو هغه دا خو تکراري سوال شو. قاري صاحب اپه چې شو دی موږ د مخامخ وژنو څه اپه راکړه صحیح ده. فانه به در څیرې کو جنرال صاحب دته ښه اوس وګوره جنرال صاحب محترمه جنرال صاحب محترمه زه به لږه یوه لنډه خبره وکړم. ځینې ملګري راسي وایي ته ما نه جګې، پرون هم راغلی یم، بله ورځ هم راغلی یم. زموږ د لایف کتونکي 4000 کسان دي چې دا هر یو کتونکی راجګی نو دومره وخت خو نه وي. دویمه خبره دا ده ځینې ملګري راسي مبین صاحب ته راباندې ګرانې، قاري صاحب ته راباندې ګرانې، شاهین صاحب ته راباندې ګرانې. الله دې ستاسې دغه مینه او محبت قبول کړي. خو مهمه خبره دا ده چې برنامې د جالبیت لپاره دا مهمه ده چې راسي یو لنډه پوښتنه وکړئ یا لنډه تبصره لري په څو ثانیو کې، دا به خوند وکړي. موږ به هم نه تنګېږو، تاسې به هم د خپرونې نه خوند واخلئ. قرآن کې چیرې نشته دی چې جمهوریت کفر دی. ځه تا اول دا کنځلې تا ولې وکړلې؟ تا احمق سره به څوک هغه وکړي بحث وکړي، ته خو راغلې کنځلې دې وکړلې، نو تا ته به اوس زه څه ووایم؟ اوس که تا نه ووایم چې مبین مه راخلی، دا کنځلماران مه راخلی، دوی سره منطق عقل نشته. دا پرونی کاس هغه پرون چې اشناختي کاڼ یې چې ما له جبه راوویسته. اوس دا وایي چې په قرآن کې چېرته راغلي؟ اوس که قاري صاحب ورته ووایي چې د هماغه پرونی سوال چې ته په قرآن چېرته پوهېږې ولکه جواب درکړي. دا مهرباني وکړه، دا د راجیک به یې که باوجود هغه مونږ به ورته عفو وکړو. مهرباني وکړه، په قرآن پوهېږې؟ په قرآن کې یو ټکی نشته د جمهوریت. شه راسره ثابته کړه چې کفر دی. او دا امیر چې ټاکل کېږي د امیر قرآن نه په قرآن باندې پوهېږې؟ خو اول دا ووایه چې پوهېږې پې باندې؟ په ترجمه یې پوهېږم. په ترجمه باندې پوهېږم. او دا څه فرایض راته ووایه، ذات یې راته ووایه. دا سیاسي بحث را سره وکړه، مذهبي بحث دا اوس دوی دلایل دي. خو ګوره موږ د خپل ازداګار مطابق ګوتې مه وهه که نه. ګورې تاسو چې راسئ پوښتنه مذهبي وکړئ، اول پوښتنه مذهبي وکړئ، چې کله په مذهبي پوښتنه کې راګیر شي بیا وایي سیاسي بحث را سره وکړه. راته وایي وقاف صاحب د ماسپښین لمونځ دې وایي څو رکعته ده؟ ځه غوږ مې نیسه. نه داسې دې وکړي جنرال صاحب، داسې دې وکړي، اوبه دې راواخلي، کمره دې خلاصه کړي او داسې دې وکړي. ځه دا اودس صحیح ده که غلط؟
د ژمي او د اوړي د استنجا توپیر څه رقم کېږي؟ ژمی څنګه استنجا کېږي، اوړی څنګه کېږي؟ خبره واره خو زه د څه درته وایم، زما نو ته راغلې تا خو یې قرآن کې جمهوریت خلاف هغه نسته، جمهوریت ستا و ته وایې خلاف یې شی نسته. اوس خو ته خو په هېڅ هم نه خبر، ته خو حتی په دې نه پوهېږې زما سپین مونځ څو رکعته ده. زه دې څنګه بدل دلته خو ما بحث مذهبي نه ده راوړی چې زه تا پوه کړم، زه تا ته درس ووایم. نو ته چې راځې ما نه پوښتنه کوې د قرآن باره کې، بلکې ما نه د جهاد د فتوا په آیات او په حدیث ثابت غواړې، نو ته خو باید ځان مسلمان ثابت کړې. ماسپښین څو رکعته پوښتنه دې جب کې کېږده د اسلام ماسپښین مونځ څو رکعته ده؟ 14 15 17 څو ده؟ دا ټوله غلط راته وویل، 8 رکعته. آفرین، وری ګډ. عقاب صاحب او دا د دوی پوهه ده. بس خو کې نور ملګري راواخلي چې لنډې پوښتنې. شاهین صاحب دا بل ملګری مې راواخیسته، بیا مه راځه لایف ته، خدای ته وګوره که راځې خیر ده، کنځلې مه کوه، آخر انسان یې، چېرته به دې یو 15 ورځې. شاهین صاحب دغه کسان دا راپورته کومه، زه دلته بیا سټوډیو کې دومره اغوستو. سمه ده. ارسلان پکتیوال صاحب سلام علیکم، عرض ادب و احترام. کسان لرې کمه قاری صاحب شته دی، جمال جان ایتا انټرنیټ هم کمزوری ده، زاهد افغان تام نشم جګولی، بیا دغسې وایه بیا ګیلې م کوئ، مهرباني وکړه. ارسلان محمد یاسین سلامونه علیکم دی موبیل صاحب. وعلیکم موبیل صاحب نن موضوع شي ده؟ موضوع کشمیر دی ورداګ او د لوګریانو دعوا د پیریچای سره رسیږي. په موضوع لا نه خبر. کشمیر طالبان څه ډول نظام غواړي؟ طالبان کیا رقم نظام غواړي، خو دا داسې د موږ خوښ به غواړي، دا نه داسې په دا جمهوریت سره خمخواکه ده. جمهوریت به اسلامي جمهوریت به سره ګډي، کله ګلبدین سره پټ خلو کې رسولار کې به کېني، طالبان به داسې راځي پټ خلو به کېني، جمهوریت به مني. بالکل. نو جمهوریت علاوه نو د شي جمهوریت کې خو د ښځې او د نر حقوق یو دي، نو دا جمهوریت چې چا منلی ده صحیح نه ده منلی. نو بس دا هغه کې لري کو دا کوم تاسو کوم مشکلات لري دا نه تاسو اول جمهوریت ګوره، اول جمهوریت په ځان عملی کوي، د ښځې او د نر حقوق یو دي، ښځه چې لنګون کوي نر دې هم کوي، دغه ته جمهوریت وایي. دا نشي کېدلی چې ته اوس جمهوریت په خلکو منې، ښځه او نر حقوق یو دي او بیا هلته تندر وهل. دا اوله خبره اساسي دا ده، د دې خلکو دا ذهن او فکر داسې جوړ شوی ده چې دا نظام جوړول چې دي دا هم یو د لویدیځ یو فکر ده چې دا نظام جوړول دا د هر چا حق ده. دا نظام جوړول، حکومت جوړول، زعیم ټاکل یا په حکومت کې حصہ اخیستل، دا د هر چا حق ده. دا یو غلطه مفکوره ده، غلط فکر ده. نظام جوړول چې دی دا د اسلام له نګانه، زعیم ټاکل د اسلام له نګانه، دا د الله حکم ده. دوی وایي چې ولسواکي به وي، ولس به واکمن وي. د موږ او د دوی په منځ کې فرق دا ده چې موږ وایو چې نه، ولس به نه وي واکمن، د الله دین به واکمن وي. ولس به د الله په دین محکوم وي، په ولس باندې به د الله دین پلی کېږي. ته به خود سره نه وي چې څه د زړه غواړي سبا به بیا را جمع کېږي چې دا زه قانون، زه دغه ډول قانون غواړم د ځان دپاره، زه د هلکانو سره واده کول غواړم، جنکۍ د جنکیو سره واده کول غواړي. ستا طبیعت نه ده. په اسلام کې خلک د الله په دین محکومیږي، ولس به نه وي واکمن چې ولس څه غواړي هغه به کېږي. دا یو غلط فکر ده. مبین صاحب زه وایم دا هغه به ووایم دا څنګه دې خوښه ده؟ اعلامیه هو بالکل صحیح ده، بالکل. دا د ورځې خبره به زه ووایم، د ورځې خبر ووایم. دا د ورځې خبره چې دا د هر ورځ د اسلامي امارت د ادرس نه یوه مهمه موضوع خپریږي چې هغه د اسلامي امارت رسمي نظر او موقف څرګندوي. موږ څه ډول نظام غواړو؟ د ورځې خبره د افغانستان اسلامي امارت د فساد، ظلم او نارواو د له منځه وړلو په هیواد کې د یو مرکزي اسلامي حکومت د قیام په موخه تأسیس شوی. د ګران هیواد د اشغال څخه وروسته زموږ د مبارزې دوه لوی او مهم اهداف د افغانستان خپلواکي او د اسلامي نظام نفاذ دی.
دا دوه مهم اهداف دي. یو اسلامي خپلواکي د هیواد چې د یرغلګرو په شړلو به تحقق ومومي. دویم اسلامي نظام چې هغه به د ټامیانو په شړلو تحقق ومومي. کابل رژیم دغه زیادت د ما خپل د اعلامیې برخه نه ده. کابل رژیم او یو شمیر یرغل پلوي رسنۍ او شنونکي بار بار وایي چې طالبان څه ډول اسلامي نظام غواړي. دوی په عارفانه تجاهل سره په خلکو کې د تشویش خپرولو هڅه کوي او غواړي چې اسلامي نظام یو نابلده او نه پلي کېدونکی سیستم وښیي. اسلامي نظام نه په نظري لحاظ او نه په عملي توګه کوم مبهم سیستم دی. په قرآن کریم، احادیث او فقه کې د اسلامي نظام تعریف، مبادی او اصول بیان او تدوین شوي او په عملي لحاظ اسلامي نظام سلګونه کلونه حاکم پاتې شوی. د اسلامي نظام د امن او شفقت په سیوره کې د نړۍ بیلابیلو کفارو پر امن ژوند تیر کړی او د اسلامي حکومت په سقوط سره نړیوال له خورا ډیرو او پراخو زیانونو سره لاس او ګریوان شوي دي. متاسفانه چې اوس اسلامي نړۍ د خپل نمک حرامو بچیانو د خیانت له امله د اسلامي نظام له حاکمیت څخه بې برخې ده او د سیکولریزم او کمونیزم د واک او جبر له مختلفو بڼو څخه ځورېږي. موږ افغانستان کې څه ډول نظام غواړو؟ موږ په ګران هیواد کې داسې اسلامي نظام غواړو چې قاتل قصاص شي، لار ښه کوونکي ته خپله سزا ورکولی شي، پر زناکار حد تطبیق شي، د ظالم لاس له ظلم څخه لنډ شي، مظلوم د ظالم له ظلم څخه خلاص شي، رشوتخور په سزا ورسیږي، له غاصبینو د بیت المال او مظلومو هیوادوالو حقونه بیرته واخیستل شي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ښځو ټول حقونه پکې خوندي وي، په میراث کې حق ولري، په بدو کې ورنه کول شي، د نکاح او خاوند د انتخاب حق یې ثابت وي، پر پاکلمنې ښځې تور پورې کوونکې په درو ووهل شي او ښځه په تعلیمي، صحي، تجارتي او اجتماعي چارو کې د شرعي پردې په رعایتولو سره ټولنې ته خدمت وکړي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې مځکنۍ بشپړتیا مو حفظ وي، هیواد مو د پردي فوزونو، اجنبي فکر او غربي قانون واکمن نه وي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې دیني ارزښتونه، ملي ګټې، خپل کلتور او روایات مو محفوظ وي. موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې د ولس ټولنیز او انفرادي حقوق، حیثیت او حریم خوندي وي، د خلکو سر، عزت، ناموس او مال ته څوک په بده نشي کتلی او د ژوندانه ټولې چارې مو د شریعت مطابق وي. موږ ته هغه نظام په هیڅ صورت د منلو او زغملو وړ نه دی چې د ملت قاتل پکې مارشال وي، غل پکې قاضي وي، غاصب پکې سناتور وي. موږ داسې نظام نه غواړو چې ولسمشر پکې په ویاړ سره خپله اصلي دنده د نیویارک او واشنګټن ساتنه ګڼي او د همدې دندې د ترسره کولو لپاره افغان ماشومان او میرمنې قتلوي، مسجدونه، مدرسې، ښوونځي او روغتونونه بمباروي او د یرغلګرو قاتلو جنرالانو په غاړه کې ګلونه اچوي او میډالونه ورکوي. موږ داسې نظام نه غواړو چې د ولسمشر دفتر کې اداري او اخلاقي فساد انتها ته رسیدلی وي او همدا شرمونکي او کرغړن اعمال د چرواکو په عزل او نسب کې ټاکونکی رول ولري. دغه نقطه خو مبین صاحب پوه شوي. موږ داسې جمهوریت نه غواړو چې د واک ساحې ته د جمهور رئیس له خبرتیا پرته د یرغلګرو ځواکونو ملکي او فوزي مشران راځي، جمهور رئیس هر ته ورغواړي او د خپلو ساتونکو په لیکه کې یې دروي. خلاصه دا چې موږ داسې نظام، اسلامي نظام غواړو چې د نر او ښځې، لوی او کوچني، مسلمان او کافر حقونه پکې مراعاتېږي، د امن او عدالت یوه نمونه وي، د خپلو حقونو دفاع وکړي، استقلال وساتي، هر یرغلګر او بلواګر ته تاریخي شکست ورکړي او د خپل دین، هیواد، خلکو، عزت، ګټو او حیثیت ساتنې ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. پر دې واقعیت سترګې نشي پټېدلی چې تر بل هر سیستم په اسلامي حکومت کې زموږ معنوي او مادي ګټې ډېرې خوندي کېدلی شي، ځکه اسلامي نظام زموږ د اشتراک هغه نقطه ده چې ټول قومونه او قشرونه خپل حقونه او ګټې پکې ویني او دا هم یوازې او یوازې اسلامي نظام دی چې یو مترقي او پیاوړی افغانستان تضمینولی شي. مبین صاحب دا لاندې اوریدونکي راواخلئ. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. محترم عقاب صاحب مهرباني وکړئ که تاسو څه پوښتنه لرئ نو اوریدونکي ډیره مننه قاري صاحب محترمه، ډیره ښه تبصره او د ورځې خبره او په دې کې د اصلاح راتلونکي اسلامي نظام ټول نوعیت څرګند شوی او په دې کې یوازې دا نه چې د امارت اسلامي د راتلونکي نظام نوعیت څرګند شوی بلکې په څنګ کې د کابل ادارې اوسني جنایات او د دوی شرمونه هم څرګند شوي دي. ټولو ته اشاره شوې ده
او ټول هغه څه چې هغه د افغانانو په ټنډه باندې تور داغ دی هغه څرګند شوی دی. مبین صاحب محترم زه کومه پوښتنه نه لرم او نور احسان الله احسان مهرباني وکړئ مایک مخلاص کړئ. ملګرو کوم کسان چې سټوډیو ته راځي اول کوشش وکړئ خپل کامرا او مایک بند کړئ. که کامرا نه بندوي پروا نه کوي خو مایک لازمي بند کړئ ځکه د ډیرو ملګرو بیا موږ مایک نشو بندولی. بل کوم ملګري چې راځي دلته انټرنیټ کمزوری موږ یې قطع کوو بیا دوباره کوشش د راتلو ته رغو مه کوئ چې د نیټ ساحه یا د نیټ هغه مو سیګنال مو نه وي پوره شوي. دا موږ ته ډېر تکلیف سټوډیو کې دلته بیا رپورټ هغه رپورټونه هم زه ختموم او سټوډیو هم خالي کوم نو د موږ د لایف د اخلال سبب ګرځي. کوشش وکړئ لایف مه راته خرابوئ. چې کوم ملګري زه قطع کوم هغه کې به لازما ستونزه وي د انټرنیټ باره یې نسو جګولی. الله مو قدرمان که مهرباني وکړئ احسان الله احسان صاحب. سلامونه احترامات جنرال صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خاصتا قاری صاحب سعید پوسته تمام سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. جنرال صاحب موبین ډېرې خبرې را باندې ګرانې دي او ډېر مې خوښېږي ځکه ډېرې ښې خبرې دي معقوله خبرې په ثبوت او همچنان قاری صاحب سعید او ستاسو موضوع یعنی طالبان څه ډول نظام غواړي. دلته یو موضوع د جنرال صاحب چې په مسیح ولسوالۍ کې یو مولوي صاحب خبره کوي چې څوک اهل حدیث وي باید سر یې ورته وخلی شي. نو دغه موضوع باید سره همډوله یعنی داسې خلک نه غواړي اهل حدیث وخلی شي پېښې نه. نو دغه موضوع ستاسو د مونږ دغه موضوع نه ده وروره د مونږ دغه موضوع نه ده. موضوع طالبان څه ډول نظام غواړي دغه ده په دغه باره کې که څه پوښتنه لري قربان هغه مولانا به پوښتنو کې دا خبره یې ولې کړې ده یا یې مونږ ته لایف ته راوله چې مونږ ته پوښتنه وکړو. صحیح ده نو قدرمان مننه. صحیح ده جناب. خیر سلام.